رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی ابن عمر رضی الله عنهما وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه اوږو ونیولم فقال كن في الدنيا كأنك غريب ورسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل ابن عمره په دنیا کې داسې ژوند کوه لکه مسافر چې یې مسافر انسان څنګه ګزاره کوي یو ځای چې ولاړ شي هلته دی بسترې نه واري چې بله به دلته ټول عمر دلې یم بس دا یې مقصد چې نن یا سبا زه له دې ځایه ځم دا ځای پاته کېږي داسې ګزاره کوي لکه مسافر دا رقم ګزاره نه کوي لکه کوربه بس داسې مختصره زندگی بس په دماغ کې دا چې زه بس ځمه چې ما چې کار خلاصي بس روانېږم وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کن فی الدنیا کأنک غریب په دنیا کې داسې وسیږه لکه مسافر او عابر سبیل یا لکه یو سړی چې پر لار باندې روان یو موږ مسافر وینو دا د نن زمانې مطابق تاسې وګورئ مسافر پر لار باندې څونه تیز تېرېږي نه درېږي که ودرېدله ویار را باندې ناوخته سو زما لاره ډېره پاته د سفر مې ډېره پاته دی را باندې ناوخته سو نو مسافر په دنیا کې داسې پر لاره تېرېدونکی انسان په دنیا کې دا رقم وي هغه پر لارې باندې پستره نه اواري په لارې باندې په شیانو باندې ځان نه مصروفه کوي بس کوشش دا کوي چې خپل سفر لنډ کړي وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا داسې څه په دنیا کې لکه مسافر او یا لکه په لاره تېرېدونکی انسان وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح وابن عمر رضی الله عنه به ویله چې کله خدای پاک جل جلاله در باندې ماښام کې بس په دا ماښام کې د الله د رضا دپاره عبادت وکړه دا انتظار مه کوه چې سهار بس بیا به ښه عبادت وکړم د سهار انتظار مه کوه واذا اصبحت فلا تنتظر المساء کله چې الله جل جلاله در باندې سهار کې د ماښام انتظار مه کوه بس دا نن ورځ ښه موقع ده چې د الله تبارک وتعالی عبادت وکړئ ذکر وکړئ الله راضي کې توبه کې وکاږئ وخذ من صحتك لمرضك ابن عمر رضی الله عنهما به ویله چې الله صحت در کړی دی نو ژر ژر په دې صحت کې د الله تبارک وتعالی عبادت وکړه داسې نه چې مرض در باندې راسي بیا به د عبادت نسي کولی زموږ په دا معاشره کې بلکې په دې مسجد کې ډېر داسې کسان دي سجده نسي لګولی داسې کسان شته په دې کلي کې محله کې سجده نسي لګولی الله جل جلاله هغه د سجدې حالت ځینې اخیستی دی نور ډېر خلک په ناستې لمونځ کوي په ولاړې لمونځ نسي کولی بس الله جل جلاله نور د ده څه هغه صحت هغه بدن ځینې اخیستی دی چې دی بیا په ولاړې باندې لمونځو کې ودرېږي یا د سجده ولګي ځکه ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې په د صحت کې موقع وي د الله تبارک وتعالی د عبادت ته چې څونه سجدې کولی سي ویې کوي څونه ذکر کولی سي ویې کوي څونه ښه اعمال کولی سي ویې کوي له مخه در دې چې مرض در باندې راسي بیا به دا موقع نه وي